سلامونه اوریدونکو زموږ په شا باندې بیکګراوند کې تاسو به ټنګ ټکور اورئ او دا اصل کې نن مومند کلتوري ماښام په نشترحال پېښور کې روان دی او په دغه نشترحال چې څنګه راننوتمه نو خپل ډېر پخوانی یار ایجوکیټ عثمان علم مې په نظر راغی ډایرکټ مې ورته دې خوا راشه او زړه مې باغ شو. دا زما د هغه وخت یار دی کله چې موږ نوي پېښور ته رالو د سن 2013 یا 14 خبره ده او په یو کمره کې مو ژوند کولو. هغه وخت دا ماشوم اوس هم ماشوم ما اوس هم خیر ماشومان یو خو د هغه وخت د پټکي په سر کړو سپینې جامې او دغه واسکټ پرې اچولی وو او ګرځېده به او دغه رنګ مونږ هم د ده په تربیت کې بیا د پښتنو سره لږه مینه نور هم سیوا شوه. دا داسې کس رور دی چې هغه د ایمل ولي خان سیکرټري هم دی او پښتو ادب لو د کلتور لو په هر د ادب په هر شاخ کې هغه پوره کار کړی دی. دې مې راګیر که ما وی راشه کلتوري ماښام سپورټ کې زموږ د اردن کې به د کلتور باره کې لږې داسې خبرې وکړي چې څنګه لکه زموږ په معاشره کې کلتور یعنې پښتو د کفر ګڼل کېږي او کلتور د مذهب خلاف ګڼل کېږي. نو ته په حیثیت عالم، په حیثیت ایجوکیټ، په حیثیت قام پرست په دې څه نظر لري؟ ډېره مهرباني احمد علي خپلواک صاحب، زما ډېر خوږ او ماته ډېر زیات ګران. زه ډېره مننه کوم چې تا ما له خبرو کولو موقع راکړه. داسې دی چې مومند کلتوري ماښام ته زه فرسټ ټایم راغلم او زه ما نه ګڼله چې یاره زه به د دې برخه جوړه شم که جوړه به نه شم، خو ما چونکې د مولا کرټیسزم وکړو په دې باندې نو ما وی چې زه به ضرور نو ما سر یو پېره 10 بجې رینګ وکړو، یو کس ته ما له چا انویټیشن راکړو چې لکه پروګرام څه ټایم دی، بیا مې 2 بجې بیا وکړو چې پروګرام څه مې زمانه را پروګرام پاتې نه شي. د حقیقته وجه دا ده چې دې کلتور ته چې خلک کوم په ترنګ رنګ ورکوي نو ته به په هغې باندې ډېر زیات حیران شي. کلتور حوالې سره زه دا وایم چې ګوره کلتور له ته ولې غلط رنګ ورکې؟ زما کلتور له ته غلط رنګ ورکې، تا په بدامنۍ خبره ونه کړه، تا په ترهګرۍ خبره ونه کړه، تا د IPS په ماشومانو خبره ونه کړه، تا په مولانا خانزیب خبره ونه کړه، او چې کله بیا د موقع راشي ورته وایي چې یاره دوی سړي اتڼ کړی دي او بس غټ کفر یې کړی دی او دوی چې کوم دی نو د دایره اسلام نه خارج. لحاظه د کلتور حوالې سره ګوره زما دا پګړۍ په سر دی، د پښتنو مشرانو پګړۍ په سر وه، ټیک شو جي. ګوره عرب یو لباس اچي اوږده کمیسونه اچي، دا د هغې کلتور دی. دلته هغه مولیان هغه هم اچوي چې دا هم په شریعت کې دي، حالانکې دا داسې نه ده، دا د هغې کلتور دی. خپل کلتور راټینګوي که موږ خپل کلتور راټینګو، ګوره اجره دا زما کلتور دی، ټیک شو جي. نو زه دا وایم چې زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زموږ حجره کې مصلی او رباب دواړه شته دي، نو د دې وجې موږ وایو چې پښتانه د خپل کلتور ژوندی وساتي او چې د کوم څیز نه مثال کې طور پر ته وایې چې زما تقوا ته فرق دی، زما تقوا ته په دې باندې نقصان رسي، هغه څیز ته مه کوه که نه چې تا ته به نقصان رسي. خو که یو سړی مثال کې طور پر اتڼ وکړو، په سوات یونیورسټۍ کې سړي اتڼ وکړو، اوس تا له په حیثیت د مسلمان سړي چې ته به کښېنې او غټ سپیچ به وکړي، ته به کښېنې قام کې به نور زهر ور واچې، نه، ستا ډیوټي دا ده په حیثیت د مسلمان، ټیک شو. په حیثیت د مسلمان ستا ډیوټي دا ده چې ته لاړ شې هغه له دعوت ورکړه چې آیا ستا دا کار ټیک دی کو ټیک نه دی، هغه سره ډیبیټ وکړه، هغه سره کښېنه، دلایل ورکړه. نو بجای د دې چې ته هغه سره کښېنې، هغه ته اپروچ وکړې، هغه له دلایل ورکړي، ته په هغې کریټیسزم شروع کړې. چې کریټیسزم ته کله شروع کړې نو چې هغه څومره په هغه شي چې بوخت دی نور پکې ور بوختېږي، پوهېږې هغه خو مضبوطېږي او د دې نه قام ته نقصان نشته دی، قام ته نقصان د ترهګرۍ نه دی او تپېچپي. او بله یو خبره به داسې وکړو چې یو څیز باندې زموږ او ستاسو به سره اختلاف مونږ تلوار هم د کلتور حصه ګڼو. آیا دې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو دا خو هغه سوچ و چې نن انګریزانو اډمیټ کړه چې دا تیسې ټوپک چې به یې کله د پښتنو بچو ته ښه نو دا انګریزانو اډمیټ کړه چې او دا د امریکا د طرفه دا پالیسي مونږ په اسټیبلیشمنټ باندې په پښتنو باندې مسلط کړې وه جی که نه. نو ګوره دا خو مسله خو ټوله دا ده چې یاره تیسې تلوار ته ښې نو تیسې چې کوم دی شل څیزونه نور راځي هغه ولې نه ښې رقام بچو ته، خو پښتانه قصدن عمدن دوی د دې څیز نه لرې ساتلي دي. او که بیا څه مسله راشي نو د اسلام هغه ټولې قصې دي په پښتنو کې ګوري. ولې دا پنجابي مسلمان نه دی، سندي مسلمان نه دی، بلوچي مسلمان نه دی، صرف پښتون مسلمان دی. او چې ترهګري راځي نو ترهګر هم صرف په ما کې کار کوي. لہذا دا د ټیک ټاک سوچ سمجھ دلان دی مولا اسټیبلیشمنټ استعمالي نه پوهېږي په ځان باندې. ایجوکیټ صاحب داسې ده چې احمد فراز یو شعر دی وایي
एक हाथ में रूमाल है, एक हाथ में तलवार, जो प्यार करे प्यार, जो वार करे वार. هغه وایي چې په اتڼ کې به د تلوار او رومال او پټک په اتڼ کې خاص کر دا اصل کې زموږ د کلتوري سره تلوار. په هر حال تلوار به زموږ په نظر کې موږ د تلوار نه انکار نه کوو، د قلم نه انکار نه کوو، د تشدد نه انکار نه کوو، په داسې ډول چې خپل ډیفینیشن موږ کمزور کوو هغه او د هغې د حسابه د کلتور لپاره هم ډېر کار کولو ته مې اراده ده او کوو به. او ستا په رنګ مولیان چې کوم دي د هغوی نه به دا ایکسپیکټیشن ساتو چې یو په دې کې موږ سپورټ کوي، داسې محفلونو کې داسې دغه کې به زموږ په موږ باندې اسلامي طرف نه چې کوم رڼا موږ ته پکار ده هغې نه به موږ منور کوي. او انشاءالله زموږ په دې هفته کې چې نور کوم پروګرامونه دي او د هغې نه مخکې د هغې نه پس چې نور کوم دي نو په دغه امید سره په دغه هیلې سره چې تاسو پوره زموږ په دغه کې کومک کوئ. انشاءالله ډېره مهرباني.